د نن فکر د غږیز کتاب 5مه برخه د مدیریت هنر څوک زده کړي. ډیری مهال فکر کیږي چې د مدیریت هنر هغوی ته اړین دی چې په ادارو او مدیریتونو کې دنده لري. دا سمه نه ده، ځکه چې مدیریتي دندې کروندګر، د کورنۍ مشر یعنی مور او پلار، ښوونکی، قومي او مذهبي مشر، ملایان، مدیران او نور یې ترسره کوي. له بلې خوا زیاتره وګړي یو ډول د ادارو یعنی سپورټي، تجارتي، غیر تجارتي، مذهبي، ښوونځی، پوهنتون او داسې نورو غړي وي. هره اداره او ډله اهداف لري چې ترلاسه کول یې اغیزمن مدیریت غواړي. انسانان په ژوند کې هدفونه او پایلې ټاکي. دغو پایلو ته د رسیدو لپاره لارښودونه طرحه کیږي چې د پلان اړخونه تشکیلوي. له هر څه وړاندې د ژوند فعالیتونه اداره کولو او تنظیمولو ته اړتیا لري. کله چې په ټولنه کې وګړي د خپلو هیلو ترلاسه کولو په موخه ډلې بڼه غوره کوي، نو هلته د ځینو کړنو لپاره اداره کول لازمي وي ترڅو د وګړو هڅې د هدف پر لوري سره همغږي کړي. مدیریت د عملي چارو په اداره کولو کې د څراغ په توګه رول لوبوي. مدیریت د خلکو سره معاملې کوي، د خپلو انساني سرچینو په ذریعه نورې غیر فعال سرچینې، پیسې، توکي، ماشینونه په کار اچوي. د مدیریتي دندو اساسات د خاصیت له مخې عملي دي. په هر ډول انساني فعالیتونه او ادارو، وړو لویو دولتي، شخصي کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په لنډو لکه کله چې انسان ژوند پیل کړی، ګروپ یې تشکیل کړی، نو د مدیریت اساسات یې عملي کړي دي. بیلګې یوه کروندګره کورنۍ غواړي چې سږ کال په ټاکل شوي ځمکه کې کښت ته پراختیا ورکړي، نو لازمي ده چې د ځمکې د اړولو طریقه، د تخم بدلون، د تخم اندازې، د کیمیاوي سرې بدلون او اندازې ټاکل، د کښت مهال بدلون او داسې نورو توکو او میتودونو په ګټه اخیستنې سره کښت ته د پراختیا اړین شرایط برابر کړي. نو دغه ټول فعالیتونه او کړنې تنظیمولو، کنټرولولو، پلانولو، رهبري کولو، معلوماتو راټولولو او نورو دندو ته ضرورت لري چې یادې دندې د مدیریت سکلیټ جوړوي. داسې معلومیږي چې د مدیریت د هنر زده کړه هر چا ته اړینه ده ترڅو په ژوند کې د لږو لګښتونو په کولو سره زیات حاصلات ولري او شته وسایل په اغیزمنې طریقې سره وکاروي. دا خو راښکاره شوه چې د مدیریت هنر زده کړه پکار ده. نو اړینه ده چې د مدیریت د پیژندګلوۍ او مفهوم په تړاو څو کرښې لیکل وکښل شي. له مودې راهیسې د مدیریت په اړه بېلابېلې نظریې اورو. د بیلګې په توګه کله ناکله د رسنیو څخه ویل کېږي چې د مدیریت له امله په فلانۍ اداره کې ستونزې دي، یا وینو چې ډلې ډلې خلک د یو ګروپ په بڼه سره یو ځای کیږي ترڅو د یوې کمپنۍ، شرکت یا د کوم بنسټ مشکلات د ګډ مدیریت له مخې حل کړي. تاسو به هم د کوم چا څخه اورېدلی وي چې په فلانۍ مدیریت کې کار کوم. که پوښتنه وشي چې مدیریت څه شی دی، آیا مدیریت یو لوړ پوړې ودانۍ ده، کومه اداره او یا شرکت پورې اړه لري، که کوم بل څه، آیا د خلکو یوه ډله ده چې یو ځای د ستونزو د حل په موخه تصمیمونه نیسي، او که یا د ادارې ځانګړې برخه ده چې کارکوونکي د اړوندو اهدافو ترلاسه کولو لپاره په هغې کې کار کوي. د مدیریت او منیجمنت په مفهوم او معنا پوهېدل اسانه خبره هم نه ده، ځکه خو ډیرو پوهانو د مدیریت په تړاو بېلابېل نظریات وړاندې کړي. د ځینو مشهورو پوهانو نظریات او څرګندونې په لاندې توګه لیکو. مدیریت داسې پروسه ده چې له مخې د پلان جوړونې، طرحه جوړونې، تدبیر نیونې او د نظریاتو وړاندې کولو چاپیریال منځته راځي او خلک پکې د لاسبري ګروپي اهدافو ترلاسه کولو لپاره په ډله ییزه توګه کار کوي. مدیریت داسې هنر دی چې له مخې د ادارې چلوونکی یعنی مدیر پوهه ترلاسه کوي ترڅو څه شی اړین دي چې ترسره شي. همدارنګه مدیر د څارنې وړتیا پیدا کوي ترڅو معلومه شي چې چارې په غوره طریقې سره ترسره کیږي او کنه. د نورو اشخاصو چارې او فعالیتونه اټکل کول،
پلانول، تنظیمول، اداره کول، همغږي کول او کنټرول مدیریت بلل کیږي. د پلان جوړونې د دندو ویشنې، لارښوونې او کنټرولونې د فعالیتونو درلودونکي ښکاره پروسه ده چې له مخې یې پریکړه کیږي ترڅو انساني او نورې سرچینې د معلوم هدف ترلاسه کولو لپاره وکارول شي. مدیریت بلل کیږي. مدیریت یوه ټولنیزه پروسه ده چې د یوې ادارې د اجراءاتو لپاره په اغیزمنه او ګټوره توګه د پلان جوړونې او اصول ټاکنې اساسي مسؤلیت پر غاړه لري. مدیریت د تصمیم نیونې، د رهبرۍ هنر او پوهې ته ویل کیږي. مدیریت په لنډه توګه داسې هم تعریف شوی چې د نورو په ذریعه د کارونو ترسره کولو هنر ته مدیریت ویل کیږي. دا وروستنی تعریف یې مختصر دی او ټینګار پکې شوی چې مدیریت اصلا هنر دی. مدیر د دې پر ځای چې په خپله کار وکړي د نورو د کړنو ترسره کولو لپاره لارښوونې کوي. د ادارې چلوونکی یا مدیریان هغه کسان دي چې مدیریتي یعنی پلان جوړونې، تشکیل جوړونې، ګمارنې، لارښوونې او د کنټرولونې دندې پر مخ وړي. سربیره پر یادو مدیریتي دندو د امسجل پوهنتون استاد لخوا د لوړ پوړو مدیرانو دندې د پراخه بحث وروسته په لاندې توګه پیژندل شوي. که څه هم چې ډیرو پوهانو د مدیرانو عمده دندې له لوړې پوړۍ څخه تر ټیټ پوړۍ مدیرانو پورې تر څېړنې لاندې نیولي چې مختلفو پایلو ته رسیدلي دي. د ښاغلي مینټز بریک له مطالعې او څېړنې وروسته داسې پایلې په ډاګه شوې چې له مخې د مدیرانو رښتینې او بنسټیز فعالیتونه څرګندېږي. نوموړي په بېلابېلو لویو ادارو کې د 5 لوړپوړو مدیرانو فعالیتونه په سیستماتیکه توګه تر څېړنې لاندې نیولي. پایلې یې ښایي چې مدیران یوازې پخوانۍ مدیریتي دندې پلان جوړونه، تشکیل جوړونه، ګمارنه، لارښوونه او همغږي نه ترسره کوي بلکې په نورو توپیر لرونکو کړنو باندې بوخت دي. ښاغلي هنري مینټز بریک د خپلو او د نورو له څېړنو څخه د مدیریتي اصلي دندو په تړاو یې ترسره کړې وې. وروسته دغې پایلې ته رسېدلی چې مدیران په رښتینې توګه یو لړ 10 دندې پر مخ وړي. د خلکو ترمنځ دندې پرانیستنې کوي، د ادارې په نمایندګۍ په مراسمو کې ګډون او نورې ټولنیزې دندې ترسره کوي. دوهم، د رهبرانو رول ادا کوي. دریم، د یوځای کېدنې او اړیکو نیولو رول ادا کوي، یعنی په ځانګړې توګه د بهرنیو مېلمنو د معلوماتو پوهاوی. څلورم، د تسلیمونکي رول ادا کوي لکه د ادارې د معلوماتو د راټولولو گزارشونه. پنځم، د شنونکي رول ادا کوي، یعنی مادونانو ته معلومات توزیع کول او نشرول. شپږم، د ویان رول ادا کوي، یعنی داخلي معلومات د باندې خلکو ته وړاندې کوي. د تصمیم نیونې دنده. اووم، نویو نظریو پیدا کوونکی وي. اتم، د خنډونو د مخنیوي دندې پر مخ وړي. نهم، د ادارې سرچینو د ټاکونکي رول ادا کوي، کومه سرچینه چیرته اغیزمنه ده. لسم، د وګړو ترمنځ د منځګړیتوب رول ادا کوي. معتبر رهبریت. سیس مینډل وایي پیاوړي رهبران په دې پوهیږي چې یو لړ ستر فرصتونه په لاس لرو ترڅو په مرسته یې ځانونه په ناشوني حالتونو کې په روښانه توګه بدل کړی شو. نیوټن وایي ستر روحونه تل د زورورو مخالفینو سره په معمولي توګه مقابله کوي. د رهبرۍ کولو د سبک په ټاکنه کې حالت مهم او ستر رول لوبوي او رهبران د لویو اهدافو تر لاسه کولو ذمہواري پر غاړه لري. د خپلو پلویانو او ځان لپاره د کړنو لوړ معیارونه ټاکي. هر ملت او ټولنه د پرمختګ کولو په حال کې خطرونه او خنډونه لري. اغیزمن رهبریت د حالاتو مطابق د غوره بدلونونو ټاکونکی وي او بدلونونو ته د مقاومت په موخه داسې فکټورونه لټولی شي چې له مخې خنډونه له منځه ځي. د پیاوړي رهبرانو کړنې ملتونه او ټولنې پیاوړي کوي او له خطرونو څخه یې باسي. خطر هغه حالت ده چې د راتلونکي په اړه هیڅ ډول معلومات موجود نه وي، یعنی غیر یقیني صورتحال وي خو د وګړو لپاره ځورونکی وي. په دې حالاتو کې پیاوړي رهبران داسې چانسونه لټوي چې په مرسته یې د شته خطرونو او ننګونو مخه نیول کیږي. هسې خو د نړۍ مفکرینو د رهبریت په تړاو بېلابېل نظرونه او تعریفونه وړاندې کړي دي چې د مطالعې وروسته یې
لاندې پایلو ته رسیدلی شو. رهبریت یوه اړیکه ده چې مقام، قوت، وړتیا یا ځینې نور فکټورونه یې بنیاد تشکیلوي. د دغې اړیکې مقصد دا دی چې ځینې غټ او واړه اهداف ترلاسه کړي. دا اړیکه انفرادي یا ګروپي وي، خو حالتونو ته په کتو سره په بېلابېلو کړنو لاس پورې کوي. دغه مناسبات دي چې د رهبریت اړخونه تشکیلوي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر هاري ترومن وایي مشرتوب هغه وړتیا ده چې اشخاص داسې چارو ترسره کولو او خوښولو لپاره وهڅوي چې دوی یې نه خوښوي او نه یې ترسره کوي. د هرې ټولنې د اوسیدونکو لپاره ډاډمن حالت لرل تر هر څه د وړاندې ضروري وي. نو تکړه مشران تل د ولس په ملاتړ په نامناسبو شرایطو کې د خوندي حالاتونو لپاره سخت کار کوي او همدارنګه د ولس ترڅنګ د قطارونو سرلاري توب کوي ترڅو له هر څه ځانونه باخبره وساتي. اغیزمن مشران د خطرونو پر مهال د خپل ملت سره پوره مرسته کولای شي. دوی د اشخاصو او دندو سره په لویه کچه مینه لري. د دولت ښه جوړښت رامنځته کوي ځکه چې د دولت ښه جوړښت د مدیرانو او سیاسي مشرانو ترمنځ د ګډ کار کولو لپاره ګټوره تګلاره کېدای شي او د معیاري دولت په درلودلو سره ملي ارزښتونو ته پرمختګ ورکولی شي. غوره مشران د ولس د هیلو څخه لوړې لاسته راوړنې لري ځکه خو وګړي متاثره کړي او د پلویانو تله یې ورځ تر بلې درنیږي. همدارنګه پیاوړي رهبران ګروپي چارو ته پرمختګ او خپلو کړو وړو ته د هدف په لوري بدلون ورکوي. د انسانانو ترمنځ اړیکو ته پرمختګ ورکوي. د پلویانو ترمنځ متقابل اغیزې لپاره اسانتیاوې برابروي. د انسانانو ترمنځ د اړیکو پاللو مهارتونه، د تصمیم نیولو مهارتونه، د اجراءاتو مهارتونه او تخنیکی مهارتونه لري او په ټولنه کې د سمون لپاره ځانګړې توجه کوي. له دغو ټولو سربیره ځواکمن رهبران د هیواد اقتصادي پرمختګ په وړاندې د پرتو خنډونو لپاره اړین ګامونه پورته کوي او لارې چارې ورته لټوي. تجارتي ادارو ته بریالیتوب ورکوي او خیریه مرستندویه ادارې تقویه کوي. ځانګړې توګه د سیمه ایز تولیدي حالتونو د پیاوړي او پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او آن مرسته کوي ترڅو د نړیوالې تولیدي سیالیو لپاره شرایط برابر کړي. ځواکمن مشران نور ډیر غوره خاصیتونه لري. د غچ اخیستلو روحیه نه لري. مخ پر وړاندې فکر کوي. په بشپړه توګه د لویو اهدافو د انځورولو وړتیا لري. داسې نظریې کاروي چې له مخې د فعالیتونو هر ارزښت ارزول کیږي. ځینې مشران د ملت د ښېرازۍ په موخه د مرستې غوښتنه نه کوي. فکر کوي چې مرسته غوښتل عیب دی او یا به کمزوری پرې معلوم شي. خو غښتلي رهبران د مرستې پر غوښتلو هیڅ ویره نه لري ځکه چې د ولسي ښېګڼو لپاره مرسته نه غوښتل د ځان لویه تیر ایستنه ده. ښه نظر لرونکي مشران همیشه په یاد لري چې څوک او د کومې خاورې دی. د هرې تجربې او پېښې څخه زده کړه کوي. غوره رهبران هڅه نه کوي چې له هغو کړنو څخه دفاع وکړي چې تېروتنې یې وي. هوښیار رهبران متحرکه او ګټوره مفاهمه لرونکي وي. د نورو سره د خپل ځان په ورپېژندلو روغبړه کوي. لاسونه یې خوځوي، خپل نوم ورته ښایي، سترګو ته یې ګوري او موثق برېښي. تل هڅه کوي ترڅو قانوني واوسي ځکه چې هیڅوک نشي کولی چې پر اصولي کړنو باندې نیوکه وکړي. قوي رهبران په کافي اندازه وړتیا لري چې ستونزې درک کړي او په کافي توګه لوی وي چې د ستونزو حل پیدا کړي. په لنډو ځواکمن رهبران د خلکو تل په یاد وي. موږ افغان ولس چې د سختو شرایطو سره مخ یو یا مخ کیږو، اړینه ده چې د ستونزو د درک او حل لپاره په ټولنه کې د یادو مشخصاتو درلودونکي او فن سالار رهبران ولټو او ملای په ولسي قوت سره وروتړو ترڅو دولتي مدیرانو او کارکوونکو لپاره ګټور کاري چوکاټ یا چارچوب برابر کړي او دولتي صلاحیتونه په ښه توګه مدیریت کړای شي. نو هله به د پیاوړي افغانستان خوبونه رښتیا کړای شو. اداره د انساني ژوند اړینه برخه ده. اداره د انسان د ژوندانه یو اساسي برخه ده. انسان نړۍ ته په یو اداره
یا کورنۍ کې منځته راځي. په اداره کې زده کړې کوي او د ژوند ډیره برخه په اداره کې د چارو پر مخ وړلو لپاره تیروي. نو طبیعي ده هر څوک غواړي چې د ادارې په مفهوم او ماهیت پوه شي او ځینې نورې پوښتنې یې ځواب شي، لکه اداره څه ته وایي، څنګه منځته راځي او په مدیریت یا منیجمنت کې څه رول لري، د ادارې عمومي اهداف او مقاصد څه وي یا ولې منځته راځي. اداره په عام ډول یوې مؤسسې ته نسبت ورکوي، لکه تعلیمي مؤسسه، شخصي نمایندګي، دولتي نمایندګي، تجارتي کمپنۍ او داسې نورې ډولونه دي. د منیجمنت او مدیریت له اړخه اداره په رسمي توګه تشکیل شوی بنسټ دی چې په هغه کې وګړي د خوش باورۍ په فضا کې د څرګندو مسؤلیتونو او صلاحیتونو په درلودلو سره د ادارې اهدافو ترلاسه کولو لپاره ګډ کار کوي او ټولنې ته خدمتونه وړاندې کوي. نو که په اداره کې هر وګړي ته دندې او چارې د خپلې وړتیا او مسلک له مخې لوړ پوړي، منځپوړي او ټیټ پوړي کارکوونکو ته په واضح ډول وسپارل شي، کېدای شي چې ادارې پلان د تطبیق پړاوونه په ګټوره توګه ترسره شي. اداره داسې بنسټ دی چې له مخې د مدیریت هره برخه تشکیلیږي. په بله وینا اداره د ټاکل شوي اهدافو ترلاسه کولو لپاره د شته سرچینو اغیزمنې او ګټورې کارېدنې سره چې ځانګړي قواعد ولري په ډله ایزه توګه د وګړو یو ځای کار کولو ته ویل کیږي. ادارې په عام ډول داسې یادېږي چې تجارتي او غیر تجارتي ادارې، عامه او شخصي ادارې، رسمي او غیر رسمي ادارې، صنعتي او خدماتي ادارې، لویې، منځنۍ او کوچنۍ ادارې. ټولې ادارې د ټاکل شویو اهدافو او مقصدونو ترلاسه کولو لپاره چې ولسي رضایت ولري کار کوي. تجارتي ادارې هغه ادارو ته وایي چې د ګټو د ترلاسه کولو په موخه منځته راځي. اصلي هدف او مقصد عایدات حاصلول وي، ځکه که ګټه ونه لري نو د خپلو کارکوونکو وضعیت نشي پیاوړی کولای، مشتریانو ته غوره تولید نشي وړاندې کولای، د تولیداتي پرمختګ په موخه د څیړنیزو فعالیتونو لګښتونه نشي پوره کولای، ان دا چې دولتي مالیات نشي تحویلولای. په لویه کې د تجارتي ادارو عایدات د ټولنې له بیلابیلو برخو سره مرسته کوي. تجارتي اداره نشي کوي چې د عایداتو په ټوله برخه د ځان پر بهبود ولګوي، بلکې ټولو هغو ښکېلو اړخونو سره یې شریکوي چې چا چې په ترلاسه کولو کې همکاري ورسره کړې وي. تجارتي ادارو برخلاف په ټولنه کې غیر تجارتي ادارې هم لرو چې ټولنې ته په بیلابیلو برخو کې وړیا خدمات وړاندې کوي، لکه تعلیمي ادارې، روغتیایي ادارې، قضایي ادارې او داسې نور. ناتجارتي ادارې د معلومو تمویل کوونکو لخوا حمایه کیږي چې د ځانګړو اساساتو او اصولو سره سم وړیا خدمتونه وړاندې کوي. د قوانینو، مقررو، لایحو او اصولونه د سرغړونې په صورت کې د فعالیتونو مخه شته دولت لخوا نیول کیږي، ځکه خو اړینه ده چې نافذه قوانین پلي کړي. یادونه کوو چې ناتجارتي ادارې هم دولتي او هم نادولتي کېدای شي. هر ټولنه او هیواد صنعتي او خدماتي ادارې لري چې صنعتي ادارې یې توکي تولیدوي او خدماتي ادارې ټولنې ته د کار کولو په ترڅ کې خدمات وړاندې کوي، لکه د لیک او رالیک خدمتونه، مخابراتي خدمتونه، د رغونې خدمتونه، عامه خدمتونه لکه برېښنا، د اوبو بندونه او داسې نور. یو بل ډول عامه او خصوصي ادارې دي چې